رامنځته کیږي او د دې په خوا کې د امنیت په راوستو کې برابره ونډه لري. له دې اخوا د سړکونو په جوړېدو سره بزګران کولی شي خپل کرنیز محصولات په وخت سره بازار ته یوسي او له دې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. درنو کتونکو، لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، اوسمهال د هیواد ډیری ترانزیتي سړکونه په اساسي ډول پاخه شوي دي او په یو شمېر نورو کار روان دی. د هیواد حلقوي سړک چې د افغانستان یو له مهمو او اساسي پروژو څخه دی، چارې نږدې د بشپړېدو په حال کې دي. قدرمنو کتونکو، دا ځل مو تاسو ته د هیواد د حلقوي سړک له کاري بهیر څخه یو ځانګړی رپورټ برابر کړی چې زما همکار عبدالفتاح اشرات احمدزی تاسو ته وړاندې کړي. د هرات ولایت له بادغیس او همداشان بیا له میمنې او فاریاب داسې هغه حلقوي سړک ته دا ځای ګران هیواد افغانستان له ډیرو ناخوالو او کړاوونو سره سره بیا هم په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه رغنیزو او بنسټیزو چارو کې ډیر پرمختګ کړی چې له دې پرمختګونو څخه یو هم په افغانستان کې د حلقوي سړک جوړښت دی چې تر دې مهاله د هیواد د حلقوي سړک ترڅنګ د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو سړکونه په اساسي ډول رغول شوي دي. زموږ دا ریپورټ د هیواد د حلقوي سړک هغه برخه ته ځانګړی شوی چې څو کاله د بیلابیلو ستونزو له امله د نږدې 355 کیلومترو سړک جوړونې چارې له یو ځنډ سره مخ شوې وي، خو دا مهال د دې سړک چارې بیرته پیل شوي دي. درنو دوستانو، زه بالاخره هغه سیمې ته رسېدلی یم چې د صدرالله ساختماني شرکت چارې له دغه ځای نه پیل شوي دي. دلته هغه یو سړک ده چې د هرات له ولایت نه چې تاسې راځئ، د خپل ښار نه تاسې راځئ. دلته ایرانیانو په پخوا کلونو کې کار کړی، د ایران هیواد دا دلته پای ته رسېږي. او له دې وروسته دغه خامه سړک تاسې ګورئ د صدرالله ساختماني شرکت چارې پیل کړي دي چې د عربستان د هیواد له خوا نه د دې هغه فنډ ورکول کېږي او له دغه ځای نه دوی خپل کار پیل کړی ده. دا مهال د دې کار نه اوس وړاندې دي چې موږ او تاسو بیا وړاندې په ګډ ورځو وړاندې دوی چارې روانې دي. خو دلته یوازې تاسو ګورئ چې د سړک دواړو اړخونو ته ویل کېږي چې تقریبا نږدې 100,000 نیالونه دوی دلته کېنولي دي چې دوی هر ورځ دې توبه ورکړي. چارې د اوس تاسو په انځور کې ګورئ چې هر ورځ دې توبه ورکول کېږي. موږ ورسره د مسئول سره هم خبرې ولرو، تاسو موږ ملتیا ولرئ. ما روز 4 تانکر رو میاریم. نمازدگر تانکر رو پر میکنیم که واسه صبح پر کده باشه. صبح از امروز ساعت شروع میکنیم دیگه هم تا دادم میایم تا به چاشت بخیر. د 1301 لمریز کال راهیسې په ودانیزو چارو کې د پام وړ خوځښت لیدل کېږي. په ټول هیواد کې نږدې 50,000 کیلومتره سړک شتون لري چې د هغې جملې څخه 60,000 کیلومتره قیر، پر 15,000 کیلومترو جغل اچول شوی او پاتې نور خام او یا غیر قیریزي دی. یوازې حلقوي سړک اوږدوالی 3,380 کیلومتره ته رسیږي چې 14 ولایتونه سره نښلوي. دا مهال د ټولګټو وزارت له دوه شرکتونو سره د پاتې حلقوي سړک قرارداد لاسلیک کړی چې یو یې هم صدرالله افغاني شرکت دی. د نوموړي شرکت مشر وایي یاد سړک په نړیوالو نورمونو قرارداد شوی او په نړیواله کچه به هم ورغول شي. شهرهای هرات بادغیس به نرم‌های استانداردهای بین المللی قرارداد شده. ما در طبقه اول در بندر کورس که میگیم ما 7 متر سرک داریم اسفالت و 1.5 متر 1.5 متر در هر طرف سرک ما شانه سرک داریم، یعنی 10 متر اسفالت داریم در دو خط و در قسمت فرش سرک در طبقه وایرینگ کورس که بگوییم ما 7 متر داریم که یعنی مجموعاً 10 متر سرک می باشه، نیم متر جویچه می باشه که 11 متر یعنی عرض سرک می باشه. در قسمت سیفتی پروژه یعنی گاردرلا که ساخته میشه، دیوارهای استنادی ساخته میشه. در بخش کوتل سبزک از موانعاتی که به حساب یا از خاکریزی کو یا برف کوچاک هست در اوجه ما سیفتی داریم که جالهای به خصوص در اوجه بسته میشه و فکر کنم که تمام نرم‌های و استانداردهای بین‌المللی در اینجا مد نظر گرفته شده.
د ټولګټو وزیر وایي د افغانستان نږدې 80% سړکونه قیر شوي دي او 4 کاله نور اړتیا ده چې پاتې سړکونه هم قیر شي. هغه زیاتوي د حلقوي سړک پاتې برخه چې جوړیږي افغانستان له نړۍ سره وصل کیږي او له اقتصادي او امنیتي پلوه ډیر پرمختګ کوي. خود سرک حلقوی میتونه که یک بخش اقتصادی کشور درست تنظیم بکنه. این سر اقتصاد و امنیت ما فوق‌العاده موثر است. ارتباطات فرهنگی ما را خوبتر می‌سازه. مناطق با هم ارتباط می‌ده. ما حتی این سرک داریم که بازی دوباره توسط کمربندهای شمال جنوب و شرق غرب هم با هم وصل میشه کشور. یعنی مجبور نه ما می‌فهمیم کشور ما خشک هستیم. این یک راه ترانسپورتی ما زمین است. باید ما از زمین استفاده بکنیم، از زمین تلاش بکنیم که راههای خود را عاجل‌تر تکمیل بکنیم و ما یک نقطه تقاطع تجارتی جنوب آسیا با آسیای میان هستیم و این بسیار از نقطه نظر تجارتی برای ما ارزش داره. ما میتونیم از این منابع بسیار خوب مالی رو پیدا بکنیم وقتی که ما سرک‌های خود تنظیم بکنیم، خط آهن خود تنظیم بکنیم. اینمی حلقه شکسته که بین جنوب آسیای جنوب تا آسیای جنوب شرق است امتداد پیدا میکنه. چارواکي وایي ټاکل شوې دا پروژه په 3 کلونو کې پای ته ورسیږي. هغه له دې امله چې سیمه ټوله غرنۍ او غونډیګانې دي چې کار کول یو څه ستونزمن دی. زیاد حجم در همین قسمت اول سرک زیر کار است و انشالله از همین سکشن اول که ما از کیلومتر 60 که شروع شد الی کیلومتر 75 در بخش 50% اول این بخش ما حجم نهایت زیاده را داریم که ایجاب هم وقت میکنه و ما فعلا به شدت سریع از این کار میکنیم. تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د هرات بادغیس په لوی لاره کې د سبزک په نامه یو لوی کوتل چې د دویم سالنګ په نامه هم یادېږي کاري چارې باید څنګه پر مخ ولاړې شي او په هغه سیمه کې تر کومه ځایه د طبیعي پیښو د مخنیوي په موخه د ټولګټو وزارت تدابیر لري. ما در نظر داریم که در تمام نقاط استراتژیک افغانستان یونت‌های کاری خود تنظیم بکنیم. یعنی ما در اوج پرسنل تکنیک و وسایط تکنیکی داشته باشیم که در حالات فورس ماژوری که پیدا میشه مثلا طوفان‌ها، برفباری‌های شدید یا برف‌کوچ‌ها، سنگریزها، ما عاجل گروه‌های ما بهش کار بکنه که یکی از نقاط استراتژیک ما کوتل سبزک است. یعنی ما در کوتل سبزک تونل نداریم بلکه کوتل داریم. کوتل گولایه‌های ازو که یه گولایه سالنگ دیگه نیست، گولایه ازو برای موتورهای 40 فوت امروزی دیزاین شده. سالنگ خب برای موتورهای کوتاه 7 و 8 سابق دیزاین شده بود. د پروژې موظف انجینران وایي کومه سیمه باندې چې سړک جوړیږي له دې مخکې هیڅ سړک وجود نه درلود. هغه زیاتوي په 52 کیلومترو کې 2.5 میلیون متر مکعب کیندل او 1.5 میلیون متر مکعب ډکون کیږي. من چې دا سړک جوړو دا سړک ټول په تاپو او په د کوهستاني ساحو کې ده مګر ان شاء الله چې دا سړک به موږ ډیر کوشش وکړو چې ډیر ښه جوړ کړو. ټول د سړک ما مخکې تاسو ته ویلي 250 عرض د سړک چې ده یعنی دا بهترین سړک عرض د دې 10 مترو کې 9 متره موټروي چې اسفالت او شولډر هم چې 1.5 متر دی هغه هم اسفالت کېږي د لپاره. په دې 10 کیلومترونو کې چې موږ سروې کړې تقریبا 200 کلوټه دي چې د هغه له جملې څخه یو لوی پل یعنی برج ده چې نور مختلفو سایزو باندې واړه کلوټونه یا پلچک دي چې د هغه له جملې څخه موږ 15 کلوټونه فعلا جوړ شوي دي او متبقي پاتې دي. له بل لوري په سلګونه هغه کسان چې بې روزګاره وو اوس مهال د حلقوي سړک د جوړېدو په برخه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې. هغوی هیله څرګندوي چې په هیواد کې دا شان نور شرکتونه هم روزګارو خلکو ته د کار کولو لار پرانیزي. خود شما میفهمید مشکلات‌های زندگی زیاده. وقتی که کار مصروفیت نباشه برای همه کس مشکل میشه. ما خوشحالم که زمینه کار مساعد شد
خو همینجور کار میکنیم. راغلی دغه مقصد دپاره چې دا وطن جوړ شي، موږ هم خپل مقصد دپاره راغلي، موږ ته یو څو پیسې راکړي چې موږ خپل کور هغه سلسله چلیږي پې. الله تعالی دې د ټولو روزګار دغسې روان کړي، د ټولو شریکو چې دغسې سلسله روانه چې دا ملک را جوړ شي، وطن را جوړ شي، خپل پښتانه رونه، پارسیوانان، تاجک، ازبک، دا ټول رونه راشي او خپل را جوړ کړي دا وطن. نو زه په ډېر زیات خوشحال یم. مردم همه از این اطرافا میایم همینجا کار میکنن، همه مردم خوشحال، همه مردم دست نال فعلا داخل کار، همه مردم خوش هم از همینه که همینجا آبادی میشه، هم با خود اینا هم مصروفیت با خود این مردم داره. د افغانستان په کچه هرات یو له هغو صنعتي ولایتونو څخه دی چې د هیواد او له هیواد څخه بهر ګڼو بازارونو ته صادرات لري او د حلقوي سړک په جوړېدو سره د نوموړي ولایت صنعت هم ډېره وده کوي. سال گذشته این کار به شدت آغاز یافت و طوری که شما شاهد هستین با همه شدت جریان داره و ما امیدوار هستم با تکمیل شدن این سرک صنایع هرات وصل شوه و بازار هرات وصل شوه بازار ولایت‌های شمالی افغانستان و ما بتانیم 8 یا 9 بازار دیگه ولایتی رو برای صنایع و تولیدات هرات باز بکنیم. علاوه از این ما فعلا صادرات داریم به کشورهای آسیای میانه، ولی متاسفانه ما محصول خود روان میکنیم قندهار، کابل، بعداً یا مزار یا قندوز و آسیای میانه. اگر این را باز شود دیگه ما فاصله خود بسیار نزدیک خواهد کردیم و در حقیقت یک زمینی بسیار سریع رشد صنعتی در هرات تکمیل شدن از این راه هم مساعد خواهد ساخت. از اون خاطر بر ما تکمیل این توطئه سرک حلقوی افغانستان فوق العاده با اهمیت است، مثل که به همه ملت افغانستان با اهمیت. وقتی که سرک معیاری بود با معیارهای بین‌المللی ساخته شده بود که ما پیشتر هم خدمتتون اشاره کردم، ما باید ترانسپورت معیاری داشته باشیم. ما باید موتری که از این سرک استفاده میکنه با معیار و استانداردها باید برابر باشه. هر چیز دیگه که از این سرک استفاده میکنه باید با این معیار باشه. ما اطمینان به وقتی که سرکی معیاری در کل ساحات افغانستان بود، مردم افغانستان حق داره که از ما ترانسپورت معیاری بخواه، خدمات ترانسپورتی معیاری بخواه و ما در خدمتش هستیم و وعده میدیم که با مجرد تکمیل شدن این سرک‌ها میتونه از این خدمات ترانسپورت معیاری هم استفاده کنه. دا هغه سړک د اوس تاسو لکه څنګه سپنځور کې ګورئ د هرات ولایت له بادغیس او همداشان بیا له میمنې او فاریاب داسې هغه القوي سړک ده دا ځای. خو اوس مهال چې دا کوم سړک باندې چې اوس کار روان ده هغه د سړک ته پراخوالی ورکوي او دا به لویږي او دا به وروسته له هغه نه یعنې په پاخه او اساسي ډول جوړېږي. زه دې سیمې ته راغلی یم، د دې سیمې خلکو سره مې چې خبرې وکړې دوی ډېر زیات خوشحاله وو او ډېر زیات دې نه خبر راځئ چې موږ ته دا سړک جوړ شي، یعنې هغوی اصلا داسې یو فکر کې داسې یو شی نه و چې داسې یو پوخ سړک ورته جوړ شي. ما انشالله ما خیلی خوشحال و خرسندیم که سرک ما چه اتفاق شه ما خیلی خوشحال میشیم. اگه سرک دومی مجبوری بگیره باشه نه خود ما زندگی جور کرده میتونی نه یک برادر مسلمانی که دیگه حرکت کنه با بیجا رفته. کوشش دوتایی وقتی مشکل حل کرده سرک بشه یک امنیت یک وضع آرامش به این مملکت به جان باشه که جوانای ما بتونن زندگی خوب پیش بره. ما که به می مشکلات عظیم پیش بودیم تا به حال بسیار برای اینی که بگنج به ما می فایده هست وقتی که سرک استفاده بشه احتمال امنیت بیشتره و این جای خوشی هست که هرچی زودتر اعمار بشه. د اقتصاد برخې پوهان وایي دا چې افغانستان په خپلو پولو کې 8 لویې لارې لري که چیرې د دغه هېواد ترانزیتي لارې او سړکونه په نړیوالو معیارونو سمبال او برابر شي او ورسره حلقوي سړک جوړ او پراختیا ومومي، نو د ترانزیت له پلوه چې افغانستان د منځنۍ او سهیلي اسیا ترمنځ د راکړې ورکړې ښه مناسبه او لنډه لار بلل کېږي خورا اقتصادي ارزښت لري او له بل پلوه په دغه هېواد کې زیات د کار روزګار شونتیا هم رامنځته کېږي. د افغانستان په عوایدو کې باید د پام وړ زیاتوالی راشي او د همدې ترانسپورتي اسانتیاو له پلوه به د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو په تمام شویو بیو کې د پام وړ ټیټوالی راشي. بیا هم ښه راغلاست درته وایم قدرمنو لیدونکو. د خپرونې لومړی رپورټ مو ولید، تمه ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي. د خپرونې دویم رپورټ د لښکرګاه د ښاروالۍ فعالیتونو ته ځانګړی شوی.
هیله ده چې راپورټ په ځیر سره وګورئ او خوښ مو شي. هلمند د افغانستان